د ساعت جامې به مو پر تن وي. دا دی نن زموږ لومړنی درس ده، خو د هغه نه مخکې ما تاسو ته پرون معلومات درکړي وو. نن بیا لږ شانته معلومات درکوم چې روزانه به موږ یو یا دوه تعریفه کوو، دوه جملې همداسې یو 5 دانې لغتونه وي. نو دا به بیا تاسو ځان سره یادوئ. کورنۍ وظیفه به هم لکه واټساپ ګروپ موږ جوړ کړی ده. نو خپلې خبرې نورې نه اوږدومه، درس باندې پیل کوو. لومړی راځو موږ د ګرامر تعریف کوو چې ګرامر څه شي ته وایي. تعریف داسې ده چې the skeleton of a language is called grammar. The skeleton of a language is called grammar. د یوې ژبې اسکلیټ ته ګرامر وایي. یا داسې چې the key of a language is called grammar. The key of a language is called grammar. د یوې ژبې کلي ته ګرامر وایي. نو د دې تعریفونو نه د ګرامر اهمیت معلومیږي. څنګه چې یو بدن بغیر د اسکلیټ نشي ودرېدلی، نو همدغه شانته یوه ژبه بغیر د ګرامر څخه نشي یادېدی. یا همداسې څنګه چې یو بند قلف بغیر د چابي نه نشي خلاصېدی، یوه ژبه هم بغیر د ګرامر نه نشي یادېدلی. نو ګرامر ډېر زیات مهم ده، دا به یادوو. او دویم سر کې موږ وایو څه شی انګلیش. څوک رانه پوښتنه وکړي انګلیسي څه شي ته وایي، داسې بس لنډ ځواب ورکړو چې انګلیش is an international language in the world. English is an international language in the world. انګلیسي دا یوه نړیواله ژبه ده په نړۍ کې. یو ځلې بیا وایم چې the skeleton of a language is called grammar. The key of a language is called grammar. English is an international language in the world. د لغاتونو برخه ده، 5 دانې لغت او پښتو معنا یې ورسره کوو. او روزمره به همداسې 5 لغت وي، وروسته به انشاءالله ډېرېږي ستاسو د خوښې مطابق. نو دا لغتونه به کتابچو کې یو ځل ولیکئ او دغه نه تصویران وباسئ، د کورنۍ دندې ګروپ کې به یې څنګه کوئ راولېږئ. اول لغت ده ابیلیټي. اول لغت چې ده ابیلیټي معنا وړتیا یا قابلیت. ابیلیټي وړتیا یا قابلیت. able. able معنا وړ یا لایق. ability ability. ability able. able معنا وړ یا لایق. about. about معنا په باره کې. about په باره کې. about. about. above. above معنا د پاسه یا پورته. above. above. accept. accept معنا منل یا قبلول. accept. accept. یو ځلې بیا وایم ability ability able able about about above above accept accept. جملو برخه ده، 2 دانې جملې وایو. اوله جمله داسې ده چې I take shower. I take shower معنا زه لامبم. I take ablution. I take ablution معنا زه اودس کوم. ablution ablution. نو دا و د نن ورځې درس. 2 دانې تعریفو چې انګلیش څه ته وایي is an international language in the world. په دنیا کې یوه نړیواله ژبه ده. همداسې ګرامر تعریف مو وکړو چې د key of a language is called grammar. د skeleton of a language is called grammar. 5 دانې لغتونه او 2 دانې همدا جملې وي. ډېر اسانه درس ده. ورځ کې چې 5 شپږ یا 10 منټه حد اقل ورکړئ، دا درس تاسو یادېږي، کتابچه کې یې ولیکئ. نو روزمره چې 5 لغات یاد کړئ، 2 جملې یادې کړئ، په میاشت کې دا بلا سیز کېږي. په کومه سترګه ورته مه ګورئ، خواري وکئ، انشاءالله چې رنګ به راوړي. نو وخت مو نور نه ضایع کومه، ښې چارې الله مو مل شه.